السلام علیکم. د پاکستان او د لر او بر پښتنو ته د پاکستان بریا ډیره مبارکه شي. یقین وکړه نن افغانستان ور ډیر خسته گیم وکړو، به سپیشلی ګورباز. خو بس دا ده چې قسمت کې ګټه نه وه، پاکستان میچ وګټو ډیر په خسته طریقې سره او په خسته انداز سره. او خبره بیا هم چې زیزي نو حقه دیر ته راتاویږي چې دیر هغه شاهین نسیم شاه چې زمونږ کلیوال دی، موسیخیل دی، هغه نن بیا پکې گیم وکړو. موسیخیل صاحب مننه. او آخري بال باندې تقریبا 2 بال باندې 3 رنز وو، خو هغه په چوکه ووهله او خبره په هغه یو بال باندې ختمه کړه. نو چې چېرته هم د پاکستان خبر راځي نو هلته به د دیر والا نوم د ټولو نه مخکې راځي چې دیر والا پکې خامخا څه نه څه کارنامه کړي. افغانستان والا خسته گیم وکړو، ډېر زبردست گیم وکړو. ګورباز کو راشد خانو نن د ګټې حقدار وو، خو چې دیر والایي نو بیا ممکنه نه وي که نه، مشکل وي. خو بیا هم خبره حقه ده چې رحیم صدیقي ته موږ څو ځلي وویل چې هلکه مه کوه مه کوه د ګیمونو له مزه، خو رحیم صدیقي نه قرارېدو. ګیم له نن تر او نن بیا په دې وقفې په دوران کې لایو راغلی و، ما یې ویډیوګانې وکتې. زه په هغه ټیم کې ویرېدم چې خدای مکړه چې د ملي لوبډله ونه بېلي، خو هغه نه قرارېږي. یار دا رحیم صدیقي د میچونو نه قرارول غواړي، ګنې موږ به دغه شانتې د افغانستان ټیم به ګیمونه بېلي ګټلی شوی میچ و لاړ د داسو نه ووتو. خو بیا هم بابر اعظم هم خسته گیم وکړو، دین علاوه امام الحق هم خسته گیم وکړو، د هغو تر هم خسته گیم وشو. بهرحال دواړه مسلمانان دي، دواړه مسلمانان وروڼه دي او ګټل به خامخا ګټل او بیرات پکې راځي. پاکستان وګټو، اخري میچ کېدای شي چې پاکستان ورته پرېږدي، ځکه چې دا د مسلمانان وروڼه دي، خوشحاله شي.